که چېرته د ګناهونو د وجې نه ته پریشانه یې او ته غمجن یې چې ما خو ډېر زیات ګناهونه کړي دي، الله سبحانه وتعالی به ما ته دا ګناهونه وبخي که وبه نه بخي، نو الله سبحانه وتعالی تا ته فرمایي ای بنده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ته الله سبحانه وتعالی دې کلام کې لږ فکر او سوچ وکړه. دا هغه کسانو ته وایي چې هغوی ظلمونه کړي دي په خپل ځان باندې، د الله سبحانه وتعالی نافرماني کړې ده، د الله خبرې نه ده منلې. څنګه ورته وایي یا عبادي ای زما بندګانو، اسرفوا على انفسهم، کوم بندګان چې هغوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، ګناهونه یې کړي دي، د الله نافرماني کړې ده. لا تقنطوا من رحمة الله، د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږي، الله ډېر پراخ رحمت لري. ان الله يغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالی خپلو بندګانو ته ټول ګناهونه بخي. انه هو الغفور الرحیم، الله بخونکی او مهربانه ذات دی. نو که چېرته د ګناهونو د وجې نه ته غمجن یې، مشکلاتو کې زندگی خوند نه درکوي، نو مه راامیده کېږه وروره. الله سبحانه وتعالی ته په صدق سره توبه وباسه، الله به ته ټول ګناهونه وبخي. الله ډېر مهربانه ذات دی.